اگر حیات نوم مې دی او یم د اوسېدونکی د پېښور یم او پاتې کېږو په مټیاس خوا بابا کې او زما د لاس ګاڼې والي زه د اتو کالو وم چې دا رانه ګاڼې ونیول او د دې وخت شو یاره 14 کال برابر شولو زما نه چې څه ټایم د لاس ونیولی شو ګاڼې ونیول هسپتال ته یې یوړم هسپتال کې چې نه د لاس کټ کړ بیا چې په ښه بد باندې پوه شوم زما وروڼه زما خویندې ماماګان ترونه مې دې باندې زه بوج مې پنځه کلونه شو جوړولی شکر دی الله پاک ماله صحت راکړی دی زه خپل روزګار کوم شکر الحمدلله بلکه ټکه پوکو کار کوم چینچي چلوم الله پاک پکې له 100 روپۍ مونږ ته پاتې کوي او بله دا خبره ده چې دغه د سیخ کار هم ورسره کوم ټوله ورځ خپل کوم او سریه بره خېجوم سکول مې نه دی ویلی سکول مې والله بس نه مې دی ویلی جینو بس سکول ته به لاړو واپس به راپور شو لا به واپس به راپور شو چې دا هم سکول ویلی وی نو بس نن به د دې کاتو ماتونو نه به بېغمه وو زه دا چینچي مې راوستې په دانده د بل چا نه ده 7,500 روپۍ میاشت هغه له ورکوم او موږ ته پکې یا 1500 پاتې شي یا 600 پاتې شي او لا خو وړی دی وړي کې زموږ د سیخ کار داسې کېږي نه دا لاسونه مې ټولې لا ګوتې متې مې ټولې پولې شوي دي پکې نو بس دغه مسله ده راته جي والله جي بس چې نورو خپلو ملګرو ته وګورو هغوی پلک وهي یا نور څه کار کوي په دواړو لاسو لیکي موږ چې ځان ته وګورو هم خفه شي بس دې کې به د الله څه راز و ځکه یې رانه خدای واغېسته یاره جي واده مې کړی یو لور مې ده او د 3 کالو ده